د خپلواکۍ اهمیت او مقام. خپلواکي او ازادي د الله تعالی له سترو نعمتونو څخه دي او د ملتونو د عزت، کرامت او پرمختګ بنسټونه ګڼل کېږي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایلی دي تاسو له کومه وخت خلک خپل غلامان ګرځولي دي، حال دا چې میندوی دوی آزاد زیږولي دي. دا وینا په ښه توګه د انسان د ازادۍ او کرامت لوړ مقام څرګندوي. قرآن کریم هم له ظلم او استبداد څخه خلاصون یو ستر نعمت ګڼي او فرمایي الله تعالی بني اسرائیل د فرعونیانو له ظلم، استبداد او شکنجو څخه خلاص کړل. له ایمان وروسته خپلواکي، ازادي او امنیت د الله تعالی له سترو نعمتونو او د ملتونو د عزت، کرامت او پرمختګ له مهمو بنسټونو څخه دي. هیڅ ټولنه له رښتینې خپلواکۍ پرته نشي کولی چې خپل دین، هویت، فرهنګ او ملي ګټې خوندي وساتي. د دې ستر نعمت شکر یوازې په ژبه نه ادا کیږي، بلکې د خپلواکۍ په ساتنه، د ملي یووالي په ټینګښت، د مسؤلیت پالنې په احساس او د پردیو د نفوذ د مخنیوي له لارې عملي کیږي. خپلواکي د ټولنې د امنیت، عدالت او پرمختګ تضمین دی او له لاسه ورکول یې د پردیو د واکمنۍ، د ملي عزت او حقونو د ضایع کېدو او د ملت د خپل برخلیک د ټاکلو د حق د محدودېدو لامل ګرځي.